محترم ورور ملاخیل صاحب پوښتنه کړې ده، وایي زموږ په قوم کې دا رواج دی یو څوک چې کوزده وکي نو هغه بیا د خسرګنۍ کره ورځي چې په شخلاص ورته ویل کیږي، خو البته دغه ورتګ په پټه طریقه وي. بیا بعضې کسان بیا د معاف د خپل میرمنې سره د شخلاص پر مهال مجامعت هم بستري هم وکي او بعض یې نه کوي. هوښیار کسان یې وایي نه کوي، وایي دغه کار په شریعت کې څنګه دی. محترمه وروره، چې کوزده وسوه، نکاح وتړل سوه، ایجاب و قبول وسو، خلک خبر سوه چې د پلاني لورې د پلاني زوی ته ورکړه، نو په دغه وخت کې ورتګ جائز دی. په ښکاره ورتګ خو بالکل جائز دی، ځکه هغه د شک و شبهې څخه خلاص کار دی، او په پټه باندې ورتګ په هغه صورت کې جائز دی چې کچیرې دغه د میرمن حامله سي، بیا داسې نه وي چې د عار او د شرم و پیغور د وجې اسقاط حمل وکي. کې اسقاط حمل وکي نو بیا د خاوند او د میرمن دواړه په ګناه سره شریکان دي، یعنی ماشوم یې ضایع کوي. ډیر کسان داسې په شخلاص وکي ادب دي، په شخلاص کې چې بیا میرمنه حامله سوه بیا ډاکټر ته بوځي، ځکه واده ځنډېږي، اسقاط حمل یې وکي، هغه ماشوم ضایع کي، نو دا بیا د انسان د قتل سره برابر دی. نو کچیرې دغه مشکل نه یي پکښې، نور په شخلاص کول چې اوله نکاح سوي پروا نه لري، که په ښکاره یې خو ډېره ښه ده او که په پټه طریقه یې پروا نه لري. والله اعلم بالصواب.